ما ته بیا لږ ووایه ها ولا ما خو ځان دلته په لایف کې مشغول کړی دی بس زړه مې خفه وم راشه ګپ لګوه شکیل مې راټینګ کړی دی مال شکیل لږ وډزه شکیل ما لږ وډزه پرېږده چې لږ صحیح صحیح وډزه او نه دا خلکو غورځولې وه په دې باندې هغه پوچه موچه واله دا لوپټه ده دلته هغه خلکو نه راوچته کړې ده دا ساده لوپټه ښې دا زمانه ده دلته چا غورځولې وه ده اوچته کړې ده او هغه خلک چې صفایانې مپایانې کې سعودي کې خو غټ غټ خلک دی غټ غټ خانان نوابان لکه غټ غټ دغه پاتې کېږي هغې غورځولې وه ده راوچته کړه دا جګړه خو مو ورسره په دې ده چې لکه بار دا سامان ما اچوه خدای دې غرق نه کړه ما اچوه سم دغه سم ښایسته به ځان باندې خرچې کوه سعودي کې نور مسافر څنګه ژوند تېري هغسې ژوند تېروه دا جګړه مې ورسره صرف او صرف په دې ده صحیح ژوند تېری ښه خرچې کوي هغسې ژوند تېروه هغسې خرچې په ځان کوه دا جنګ ورسره صرف او صرف په دې یو خبره ما خبر ته غوږ ونیسه دا غي غورځول دا لوپټې غورځولې و دا ما کتلې و چې چا مرزای کې زړه ګوګوتې نه چې د څه ټیم راغسته دا ما کتلې و ولا چې دا ټول د کبار سامان یې ټول کباړي دی سوت کباړي دی سوت کباړي دی کباړي دا سټایل مې د چا کمنټ وې ما فل لیونی 711 قربان د چا کمنټ وې ما وای د چا کمنټ وې نه تقریبا لاس کاله مخکې به زما دا پټای نه وه دا به هم داسې وه لکه دې ځای کې به پټای نه وه هوار به وو دا نستونې خدایه بس دی شکیلې زما به مخکې خبرې مه کوه نورې بس دی نو بیا مې لګیا کې ځان پسې خوله بنده ونیسه الله مورکۍ ژوندی لري مورکۍ راته وویل ته ویل ځوان ځان هلکې ویل دا پټۍ پوه شوې جامې جوړول دا نستوڼې مستوڼې دا په باندې هغې شروع کړي ګنې ما به دا هم نه کول سیده ساده ډیزاین داسې پټۍ به داسې اوښتې وه لکه نه به معلومېده ساده بالکل ساده بند دې څپلی دا زما خپل سټایل او دلته هم زما دا سټایل دی لکه مطلب دا سیسټم غلی کېنه شادور ښکلې جرابې چوپ کېنه چوپلې یم غلی کېنه چوپلې یم غلی کېنه مانا خبرو ته یو ګورو تعالی وګوره ما به داسې اچولو ته اوس داسې چې د دې نه 15 کاله 19 کاله مخکې څه شوي غلی کېنه ځان صفت مه کوه غلی کېنه زما سټایل چې دی که نه ګوره زما چوپلې یم چوپ کېنه غلی کېنه بس خوله بنده زندګۍ د خلکو نه زما سټایل الګ او زندګي او خلک پرې چوپلې یم غلی کېنه غلی یو دا سټایل مې ده چې زه کلي ته ځم ما څوک صبر وکړه زه اوس ما ته پاسېدم هغه جورابه ګورم هغه چې مونږ داسې ولا یو جورابه پرته ده زه یې پسې داسې را اکه شی ته یا جورابه راوړه زه بل چې شي دا اچوم هغه زه ګورم جورابه خو په نظر مې نه ځي پسې اوس کوم ځای وګرځم اکه شی تا ته چې ګورم اکه جورابه راښکاره هغسې راښکلې شوې ده ما سټایل زړګو ده ولې قربان ولې قربان ساده سټایل مې ده ساده سټایل ټوخه دې جوړ کړي دي زما یې لر چې د غرکه چې غرکه شي ته ولې نه پوهېږې ختمې مرضونو درکې وایرس ته درکې ختمې خدای دې مړ که ځان ډاکټر ته وښیه وایرس تباه کړې نو زما نه منې ته پې خفه کېږي که نه چې زه سمه خبره هم چاته کوم نو په انسان بیا بدلېږي حسن دا اوس چې دلته ګفټینګ وکړو مړه ختمې توخېږي ختمې مرضونو وایرس دننه وچ کړې یا دننه نه راښکلې یا دنه نه وچ کړي صحیح ډاکټر ته سبا وختي لاړ شه چیک اپ وکړه خیر دې پیسې به زه درولېږم هغه 1500 چې دې کم ایښي دي ماله چې ما ته وایې تاله پې کپړې ارسلم هغې باندې هم ځان له علاج وکړه ډاکټر ته پې وختي لاړ شه وختي سهار ډاکټر ته لاړ شه تاله ټول چیک اپ وکړه زه داسې شوې یم چې ډاکټر تاله وګوري تاله به وایي چې دا څه وجه ده خو وختي ډاکټر ته ګورې خامخا لاړ شه کپړې پې دله نه کوم بل څه دله پیاله خدای دې غرقه کړه نه لړ شه ډاکټر ته پې لړ شه خدای خبر چې څه مرض دی درکې خدای دې غرق مه که وچ شوې تباه شوې ته شډوکي درکې خبره واوره زما خو بیل سټایل دی که نه ته زما نه سبا ډاکټر له لړ شه شکیله زه در باندې بیا هم در باندې خفه شوم ځکه درته وایم چې ډاکټر له لاړ شه ډاکټر له څه کوم نو زه څه ښځه خو نه یم چې بیماره راکېږي ولې مرضونه وچ کړې یا
مرزونه وچکړي مختلف وګوره دا خو به اوس هم لا کیمره لږ غټ رالي کیمره انسان معمولی لږ غټ رالي زه خو څه ښه ځانې یم چې ته به مخامخ نسي شي بیمارې کله یو ځای خوږېږي کله په یو ځای ښځې ځان په وخت ډاکټر نه رسوي تا غوندې نه دي لکه تا غوندې نه دي پیسو ته غوټې ورکړي او بس ناستې کښېنه مړه کښېنه ښه صبر وکړه زه دا کمنټ چې بندوم صبر ستاسو په ودې کاتینې تا ته څومره خلک کنځلې لیکي والله که دلته ما ته یو هم څوک کنځل لیکي نه مړه تا پسې کنځلې لیکي تا پسې په ما پسې کنځلې ولې لیکي والله که ما پسې کنځلې کوله نو ما بلاک